السلام علیکم ډاکټر شبیر تاسو ته مخاطب یم ملګرو. نن چې کوم بوټي تاسو ته ښیم دې بوټي ته ویتینیا نوم وایي میډیکل ټرمینالوژي کې، او عام طور دې ته اشواګندا وایي او انډین جنسنګ ورته وایي. جنسنګ بوټی عام راځي، هغه په چین کې، کوریا دا ملکونو کې وي، خو په پاکستان کې انډیا چې کوم بوټی کېږي نو دې ته اشواګندا وایي یا انډین جنسنګ وایي. دې ډېر زیاتې فایدې دي چې کومې غټې دوه فایدې دي. هغه یو خو د هغه نارینهو لپاره ډېر زیات بهتر بوټی دی چې د کومو نارینهو اولاد نه کېږي، سپرم ډېر زیات کمزوري یا جنسي کمزوري وي، ورته ټیسټسټیرون لیول چې کوم دی هغه ډېر لو وي، نو دې بوټي استعمال هغې ډېر زیاتې فایدې ورکولی شي. دویم چې کوم خلکو ته دغه وي ذهني تناو وي، انسومنیا وي، ایله خوب نه ورځي، بېخوابي وي ورته، نو هغې دپاره هم دا ډېر زیات بینیفټس لري. د دې طریقې استعمال سره هغه ستاسو ښیم پریکټیکلي راشي. دا وګورئ تاسو کتلی شئ، دې ته انډین جنسنګ وایي او دا اکثر د پټو په پولو باندې ولاړ وي. اوس خو ډېر زیات کم شوي دي، مسالو سپرېګانو سره دا ډېر زیات کم شوي دي، خو مخکې به ډېر زیات دا کېدل. دې کې داسې دانې وي، دا وګوره داسې دې کې داسې دانې کېږي، ټیک شوله، او دا پاڼې دا شیپ ترې دی. دا چې کله ینګ ایج کې وي، مثال دا بوټی چې بل وړوکی هم نه وي او ډېر زیات خراب هم نه وي، نو دا چې راوباسلی شي، دې جرړې په نور باندې یا په سوري باندې وچې شي او هغه بیا پاوډر کې او په یو شیشې په جار کې بند کړي. د دې جرړې په سوري باندې یا په نور باندې وچ کړي او صفا سوتره کړي هغې، او بیا هغه پاوډر کې مکمل او د شیشې په جار کې بند کړي، ایر ټایټ جار چې پای کې هوا نه لګي. هغې نه تاسو نیمه چمچ داسې استعمالوئ، نو ټیسټسټیرون لیول چې کوم د نارینهو بچي نه کېږي یا سپرم ډېر زیات کمزوري وي یا ویکنیس وي ورته، دا به انشاءالله ختمیږي. دویم چې څوک د بېخوابۍ ښکار وي، یعنې خوب ورته نه ورځي، ډپریشن ټینشن شکار وي، نو هغې کې هم دا ډېر زیات بینیفټس لري. خو کوشش به کوئ چې د دې مقدار به تاسو نیمه چمچ استعمالوئ یو ټایمه، اوبو سره یا پوی سره. زیات مقدار د دې سایډ افیکټ دا کېدای شي چې وومیټک تاسو ته کېدای شي، زړه خرابېدی شي یا خېټه هم خرابېدی شي. مقدار تاسو سیوا کوئ به نه، مقدار کم، یو ټایم نیمه چمچ پی یا اوبو سره استعمالوئ او انشاءالله ډېر زیات فایدې لري. تاسو به د ډېرو دوايانو نه ضرورت په تاسو نه راځي چې کله تاسو اشواګندا یا انډین جنسنګ استعمالوئ. امید دی د انډین جنسنګ باره کې دا ویډیو ستاسو خوښ شوي. طریقې استعمال تاسو ما څنګه مخکې وي، د دې جوړې به صفا راواخلئ، سوري ته به یې وچې کړئ، او په پاوډر کوئ او شیشې په جار کې به بند کړئ او هغه نیمه چمچ استعمالوئ. کوشش کوئ مقدار دې نه مه سیوا کوئ، دې سره خېټه خرابېږي، باقي تاسو استعمالولی شئ، انشاءالله د دې فایدې حاصلې کړئ. امید دی ستاسو به دا ویډیو خوښ شوي. زما دا چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ، دا ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ. زما دعا ده الله پاک دې ټولو ناروغه خلکو له بیماریانو له شفای کامله نصیب کړي.